أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د دین اړوند آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله ارشاد او فرمایل چې د بندګۍ او د عبادت مستحق صرف یو الله ذات ته او د ایسو پیغمبر دا شان نه دی چې هغه د خپل امت ته د خپل بندګۍ او د عبادت حکم ورکی. هر پیغمبر خپل امت ته د الله تعالی د عبادت او د بندګۍ دعوت ورکړی دی او په خپل هم د الله اطاعت او عبادت کړی دی. اوس هر کله دا معلومه شوله چې یو پیغمبر هم داسې شان نه لري چې هغه د خپل بندګۍ امت ته تعلیم او دعوت ورکی، بلکې دا الله د عبادت او د بندګۍ دعوت ورکړی دی. نو اوس د پیغمبرانو چې کوم دی د امتیانو باندې څه حق دی او امتیان به چې کوم دی د خپل پیغمبر اطاعت او تابعداري کوي. نو اوس الله تعالی د هغې متعلق دلته فرمایي چې وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. الله فرمائی اے زما حبیبہ یاد کا هغه وخت چې کله الله واغستله میثاق وعده پخه وعده النبیین د پیغمبرانو نه. الله د خپل پیغمبرانو نه دا وعده واغستله چې لما آتیتکم من کتاب و حکمت، څه چې زه تاسو له درکومه د کتاب او د حکمت نه، او بیا ستاسو نه رستو ثم جاءکم رسول، بیا راشي تاسو ته پیغمبر چې مصدق لما معکم، چې هغه تصدیق کوي د هغې چې کوم تاسو سره دي. کوئی چې کوم کتاب او حکمت الله تاسو له درکړي وي او ستاسو نه پس بیا بل پیغمبر راشي او هغه د هغې تصدیق کوي، نو الله د غړومبنو پیغمبرانو ته حکم کوي چې لتؤمنن به ولتنصرن، تاسو به خامخا د دغه پیغمبر بیا هغه ایمان راوړئ او د هغه به امداد هم کوئ. اوس دلته ثم جاءکم رسول کې دوه اقوال دي. یو قول دا دی چې دینه مراد عام پیغمبران دي، چې هر پیغمبر چې هغه د لومبني پیغمبر تصدیق کوونکی وي د هغه د کتاب د هغه د نبوت، نو دا لومبني پیغمبر به چې کوم دی د دې رستني پیغمبر باره کې که د هغه زمانې ومنتله نو په هغه باندې به ایمان راوړي، او که د هغه زمانې ونه منتله نو خپل امت ته به چې کوم دی د رستو پیغمبر باره کې وصیت کوي چې زما نه پس کوم پیغمبر راځي تاسو په هغه باندې به ایمان راوړئ او خامخا د هغه به امداد کوئ. او یا که دینه مراد ثم جاءکم رسول بالقول دا دی چې دینه مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، چې اللہ تعالیٰ دا آدم علیہ السلام نوالے تر عیسیٰ کو چې کم دی پیغمبران نو وعده واغستلا
چې په آخر زمانه کې به زما یو پیغمبر راځي چې هغه به ډېر عظیم پیغمبر وي او د دغه پیغمبر راتل به چې کوم دی اخري وي د هغه نه پس بل پیغمبر به دنیا ته هم نه راځي نو چې هر کله تاسو د هغه زمانه عمومه نو په هغه باندې به ایمان راوړئ او د هغه به خامخا امداد کوئ او که د هغه زمانه تاسو ونه موندله نو تاسو به خپل امتیانو ته دا وصیت کوئ چې په آخر زمانه کې به یو پیغمبر راځي چې هغه پیغمبر به خاتم النبیین وي د هغه نه پس بل پیغمبر به دنیا ته نه راځي تاسو به د هغه پیغمبر باندې خامخا ایمان هم راوړئ او د هغه سره به امداد هم کوئ. گویا په دې کې بیا د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ختم نبوت ته اشاره راله ځکه چې دا عیسی نه پس کم دی بل پیغمبر نو راغلی مگر د الله آخري پیغمبر راغی او بیا دغه نه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راغلی او نه به راځي لہذا په دې کې د الله د آخري پیغمبر ختم نبوت ته هم اشاره شوله او په دې کې د الله د آخري پیغمبر هغه عظمت او شان چې د آخري پیغمبر به امام الانبیاء هم وي د تمام اولین آخرین چې کم دی پرد د قیامت باندې به تمام پیغمبران دغه د حمد د جنډې لاندې ولاړ وي او هم د آخري پیغمبر به پرد د قیامت لومبني شفاعت کوونکي وي او هم د شفاعت به اول قبلیږي او لومبني به دی چې کم دی جنت ته داخلیږي. د الله پیغمبر فرمایل چې ما ته په نورو پیغمبرانو باندې په یو څو خبرو باندې فضیلت راکړی شوی دی چې یو خدا چې زما چې کم دی رعب چې کم دی په دشمن باندې په یو میل فاصله باندې الله مال راکړی دی بل الله تعالی چې کم دی ما ته چې کم دی زما د پاره مالی غنیمت حلال ګرځولې دی زما د پاره چې کم دی ځمکه پاکه ګرځولې ده او هر دې زما د پاره جماعت ګرځولې دی او دې چې کم دی د تمام عالم د پاره پیغمبر را لېږلی ما او زما نه پس بل پیغمبر به دنیا ته نه راځي او د الله پیغمبر به دا فرمایل که فرقه موسی کلیم الله هم زما زمانه منتلی وي نو هغه ته به زما د شریعت او زما د تعلیمات علاوه بل لاره نه وي اب زما په شریعت او دین باندې عمل کوونکي وي. نو اوس الله تعالی دا وعده واغستله قال اقررتم او بیا چې کوم دی دا فرمایل چې آیا تاسو اقرار کوئ چې تاسو به هر یو پیغمبر د بل پیغمبر چې کوم دی تصدیق کوئ او رستو لومبني پیغمبر به د رستو پیغمبر که زمانه عمومي په هغه باندې به ایمان راوړي د هغه امداد به کوي نو آیا دا تاسو اقرار کوئ واخذتم علی ذلکم اسری او الله د دوی نه په دې باندې پخه وعده واغستله نو قالو اویل دوی اقررنا مونږ اقرار کوو چېرې مونږ به دغه شان د مخکینی پیغمبر د نبوت تصدیق کوو او د هغه چې کوم دی د کتاب او بیا به د مخکینی پیغمبر به پرستو پیغمبر که زمانه وموندله په هغه به ایمان هم راوړي د هغه امداد به هم کوي او که نه زمانې وموندله نو خپل امت ته به وصیت کوي چې ما نه پس کم پیغمبر راځي تاسو په هغه باندې به ایمان راوړئ او د هغه به امداد کوئ. نو الله قال فاشهدوا الله فرمایل پس تاسو گواه اوسئ. گویا الله تعالی دا ټول پیغمبر په خپل باندې یو بل باندې گواه وګرځول او بیا دا فرمایي چې وانا معکم من الشاهدین او زه هم تاسو سره د گواهانو سره شامل یم. اوس الله چې کله دا وعده واغستله نو فرمایي فمن تولا پس هغه څوک چې هغه د دې وعدې نه بعد ذالک د دې وعدې نه مخ واړو اعراض وکړو نو وعده الله تعالی د پیغمبرانو واغستله دلته الله فرمایي که چا د دې نه روګرداني وکړه نو پیغمبر شان خدا نه دی چې هغه د الله د حکم نه روګرداني وکړي او د الله د حکم نه اعراض وکړي مخ واړی. نو علما فرمایي چې دا دلته مراد امت ته الله تعالی دا هر یو پیغمبر امت ته فرمایي چې فرقه تاسو کم پیغمبر خپل وعده بیان کی چې الله موږ دا وعده غسته دا نو خپل امت ته وصیت کړی دی چې که د ما نه پس بل پیغمبر را دي تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ د هغه به امداد کوئ. نو که دا امتیان چې کوم دي
د دې وعدې نه پس بیا خلاف ورزي وکړي والله فاولئک هم الفاسقون په دغه خلک بیا نافرمانه دي او دوی چې کوم دي وعده خلاف ورزي کوي او پرلې درجې چې کوم دي دوی د الله احکامات چې کوم دي شاته غورځوي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد کا هغه وخت چې واغستله الله تعالی میثاق النبیین وعده محکمه د پیغمبرانو نه لما آتیتکم څه چې تاسو درکومه من کتاب د کتابنا و حکمت او د حکمتنا حکمت نه مراد نبوت ته ثم جاءکم رسول او بیا راشي تاسو ته پیغمبر رسول مصدق لما معکم چې هغه تصدیق کوونکی وي د هغې چې کوم تاسو سره دي لتؤمنن به نو تاسو به خامخا په هغه باندې ایمان وروړئ ولتنصرنه او تاسو به خامخا د هغه امداد کوئ که د هغه زمانه وموندله او که د هغه زمانه موندلې نه وي خپل امت ته به دا وصیت کوئ چې تا زمانه پس کوم پیغمبر راځي په هغه به خامخا ایمان وروړئ او د هغه به امداد کوئ. نو قال الله فرمایل اقررتم آیا تاسو دا اقرار وکړو واخذتم علی ذلکم اسری او تاسو په دې وعده باندې په ښه وعده باندې اقرار کوئ او دا وعده قبلوئ. نو قالو هغوی وی چې او اقررنا مونږه اقرار وکړو او مونږه دا وعده باندې دا وعده مونږه قبلو. نو قال الله فرمایل فاشهدوا پس تاسو گواه اوسیږئ وانا معکم او زه هم تاسو سره من الشاهدین د گواهانو نه یم. فمن تولا پس هغه کس چې مخې واړو بعد ذلک پس د دې محکمې وعدې نه او د دې خلاف ورزي وکړه نو فاولئک پس دغه کسان هم الفاسقون دوی نافرمانه دي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد که هغه وخت چې کله الله وعده واغستله اخذ الله میثاق النبیین واغستله الله تعالی په ښه وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم څه چې تاسو درکومه من کتاب د کتابنا و حکمت او د حکمت د نبوت نه ثم جاءکم او بیا راشي تاسو ته رسول پیغمبر مصدق لما معکم او هغه تصدیق کوونکی وي د هغه څه معکم چې کوم تاسو سره دي لتؤمنن به تاسو په هغه باندې به خامخا ایمان وروړئ ولتنصرنه او خامخا د هغه به امداد کوئ. وقال الله فرمایل اقررتم آیا تاسو دا اقرار کوئ واخذتم علی ذلکم اسری او قبلوئ دا درنه وعده او په ښه وعده. نو قالو ویل دوی اقررنا مونږه اقرار کوو او مونږه قبول کړه دا وعده. قال الله فرمایل فاشهدوا پس تاسو گواه اوسیږئ وانا معکم من الشاهدین او زه هم تاسو سره د گواهانو نه یم. فمن تولا پس هغه کس چې مخې واړو بعد ذلک پس د دې وعدې نه فاولئک هم الفاسقون پس دغه خلق هم نافرمانه دي.